یو څو اشعار اخري د طالب علم په شان کې چې نن زموږ په معاشره کې ورته ډېر سپک کتلی کېږي عالم و طالب ته، چونکې کوم شاعر چې دا کلام لیکلی دی هغه هم خپله یو طالب العلم دی. یو څو اشعار د هغې نه وړاندې کوم، ټایم کم دی، شیخ صاحب محترم هم تشریف فرما دی. صبر وکړه در کوما بگزار سم سم چې قابل نه د برداشت وي نه د زغم زغم، انتقام بدر نه اخلم که ژوندون و چې تر څو مې وي په خوار بدن کې دما دما، بیا به هلا خپل ظلمونه درته شمارما چې لګیا دي شي په خپلې کوڅې غمه غمه، چې د ښکلي دین خادمه ساجد مروت یما، زمانې کړم په کومه ګناه ګرمه ګرمه، لا د اولې درجې طالب یم چېړه مې ما د مدرسې طالب یم، زه په وزر د فرشتو ګرځمه د دومره لویې مرتبې طالب یم. په بلند آواز وایئ سبحان الله، په مینه وایئ سبحان الله. لا د اولې درجې طالب یم چېړه مې ما د مدرسې طالب یم، زه په وزر د فرشتو ګرځمه د دومره لویې مرتبې طالب یم، سڼو ته سڼو ورکم پګړۍ تاو کما خمارې سترګې پر جو سر په همواړه نړۍ تاو کما اور د کویقا په خپیرو پورې کا، سر په همواړه نړۍ تاو کما اور د کویقا په خپیرو پورې کا، خو حق خبرې هر میدان کې وایم ګناه مې دا ده چې د دې طالب یم، لا د اولې درجې طالب یم چېړه مې ما د مدرسې طالب یم، زه په وزر د فرشتو ګرځمه د دومره لویې مرتبې طالب یم، صدر له سڼو ورکم اوږې ته کم شاهان زما قدم ته نه رسېږي، دا نواب ګوټې چمچګیر او دا نور خانان زما قدم ته نه رسېږي، ولول پګړۍ د سر نه تاو چې کما څومره د روب او دبدبې طالب یم، لا د اولې درجې طالب یم چېړه مې ما د مدرسې طالب یم، زه په وزر د فرشتو ګرځمه د دومره لویې مرتبې طالب یم، زه چې په ناز ناز قدمونه اخلم کفر نړۍ راته بد بد راګوري، جرړې د کفر مې راویستلې ځکه خو ماته ډېر په زد راګوري، او د ټول جهان مې
په دلاندې پیرای او د ټول جهان مخ په دلاندې پیرای خیر کلا ز د ناظر طالب یم لا دا ولی درجه طالب یم چیڑ می ما د مدرسې طالب یم زپا وزر د فرشتو ګرځما د دومره لوی مرتبه طالب یم لا دا ولی درجه طالب یم چیڑ می ما د مدرسې طالب یم زپا وزر د فرشتو ګرځما د دومره لوی مرتبه طالب یم د دومره لوی مرتبه طالب یم حسن ستاسو مبارک شه محبت در خودل غواړم حسن ستاسو مبارک شه محبت در خودل غواړم رقیبانو یو څو ورځې ما د عشق د وطن خان کوي والسلام